نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. رب العالمين د ځمکې او اسمانونو خالق دی. د ټول ځمکه او اسمان د په حکم باندې چلیږي. بې د دې حکم نه هیڅ شی په دې دنیا کې حتی یوه پاڼې هم بې د امر نه رالوي. او قرآن کریم کې چې موږ تاسې وګورو دوې ډلې دي، د حق او د باطل مقابله ده. دا د آدم علیه السلام نه تر قیامته به د دوام لري. خو موږ شاکر یو د هغه رب چې موږ تاسو ته د حق په طرف کې وخت راکا. په دنیا کې اوس فعلا که ګورو یو د فرعون لښکرې دي، د کفر او د طاغوت لښکرې دي، یو د رحمان لښکرې دي. الله تعالی په موږ تاسو باندې احسان وکوله چې الله تعالی په هغه لښکرو کې حساب کړو چې هغه د رحمان لښکرې دي. موږ کوم وخت چې د کابل نه وتلو په داسې حالات کې ووتلو چې موږ به ویل چې دوی په هوا کې د تیاري او د بل سره جنګولې او تیل به یې ورکول. موږ به چې یا رب د دې سره به موږ څه مقابله به سره کم وکوو. الله تعالی هغه با قدرت ذات دی. موږ چې د هغه حالات نه دلته راوستو خپل د موږ رب دی. د خپل رب شکرانه ادا کول پکار دي چې موږ تاسې د هغه حالات نه راوستو چې موږ د شپې ځای نه درلود. د موږ دښمن دې ته وادار کا چې په عزت او په ابرو کې موږ راوستو، په قطر کې مخامخ ځان ته کېنولو. دا چا وکړل؟ الله. دا الله کړي. دا څه کړي؟ دا جهاد. دا د الله تعالی احسان دی په موږ تاسې باندې چې رب د موږ په مجاهد کې دغه د اراده او د مضبوطوالی دا د دې ورشول چې په دوحه کې د هغو خلکو سره مخامخ کېنوه چې دی بولي و په ګوانتانامو کې بندیان کړي وو. د خپل رب چې د موږ سره کوم احسانات کړي دي د هغې شکرانه ادا کړو.